د ټرمپ حکومت امریکا ته د راتګ لپاره د سلګونو افغانانو د الوتکو پروازونه لغوه کړي دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د بیا میشت کېدو د یوې ادارې مسؤل وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت یوې پرېکړې له کبله د نږدې 1480 افغانانو د الوتکو پروازونه لغوه شوي چې امریکا ته د راتګ لپاره یې ټولې مرحلې بشپړې کړې وې. د افغانانو د انتقال ائتلاف مشر شان وینډیور دوشنبه جنوري 20 د رویټرز خبري اژانس ته وویل هغوی چې پروازونه یې لغوه شوي یو شمېر یې د امریکا د پوځ د فعاله غړیو د کورنۍ غړي دي. د ټرمپ راتلونکي حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې نوی جمهور رئیس ښایي په یو اجرایي فرمان کې د 4 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د راتګ پروګرامونه وځنډوي. یو شمېر امریکایي چارواکو هم د رویټرز خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې کسانو کې چې پروازونه یې لغوه شوي د هغو افغانانو واړه ماشومان هم شامل دي چې وارده مخه یې په امریکا کې میشت دي. ځینې نور یې د خطر سره مخ افغانان دي چې د طالبانو تر راتګ وړاندې د افغانستان حکومت لپاره کار کړی. د ټرمپ حکومت تازه پریکړې د زرګونه هغو افغانانو برخلیک هم نامعلوم حالت سره مخ کړ چې لا هم په افغانستان یا پاکستان کې دي او په متحده ایالاتو کې د بیا میشت کېدو لپاره د کډوالو په توګه منل شوي دي. سره لا دې چې ټرمپ د دوشنبې په ورځ د وفادارۍ لوړې په مراسمو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې میلیونونه هغه کډوال به باسي چې په امریکا کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو د قانوني کډوالو د پروګرامونو په حق لا یې څه ونه ویل. سپینې ماڼۍ او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چې د کډوالو پروګرامونه څاري تر اوسه د رویټرز خبري اژانس ته د موضوع په حق له د وضاحت لپاره ځواب نه دی ورکړی. ښاغلي وینډیور هم دغه راز ویلي چې د ټرمپ انتقالي ټیم غړیو سره په اړیکه کې دی او هیله یې څرګنده کړه چې د افغان کډوالو په برخه کې په پریکړه باندې سره غور وکړي. د شان وینډیور تر مشرۍ لاندې د افغانانو داخلي ائتلاف چې ګڼ شمېر غټې او وړې ډلې پکې شاملې دي په افغانستان کې د اسلامي امارت تر راتګ وروسته د متحده ایالاتو د حکومت سره په ګډه کار کړی چې د خطر سره مخ افغانان په امریکا کې میشت کړي.